یو بادشاه اعلان وکړ بعد دې نه پس به یې ښځې له سرو زرو کالي نه اچوي سره زر که کمې ښځې هم د سرو زرو کالي واچول ښه به نه اردیننس اډر ښځې سره کم ځای پرېږدي چې بل اوس ګوري اوس ښځې بنګړې چولې دي نتکې متکې بورې لوڼو اچولې دي وزیرانو ښځې چې کوم ګوري وایي ما خو اډر کړی دی اوس د ټولو وزیرانو مشیرانو اسمبلی ممبرانو د ښځې بچي لوڼه انګیندې چې څومره دي خوردا خورده ټولو سره زرې کالي چا سره به جګړه کې اوس کم کم به جیل تا چې اوس که خبره سخته خو انقلاب درته جوړېږي بادشاه نه دی ګوزی میټینګ یې راووښت ما اډر کړی د ما خبره ولې نه منلې کېږي زیب ستا کور کې منلې کېږي مونږ په ښځو ډبې وزیران خو بیا په ښځو کمزوري مې خفه کېږي ما مونږ په ښځو ډبې مونږ ویلی شو ورته مونږ لور ته ویلی شو چې مه کوه تا کور کې نه نیسه څه وکړو صاحب دا حکم دی واپس واله ته دې څوک عمل نه کوي وی نه دا خو زما بېعزتي ده چې خپل حکم واپس والم نو چې حکم واپس نهلی نو عمل پې نه کېږي جنجال جوړ دی مونږ خو نه شو ویلی اوس به د خپله ښځه جیل کې اچوم زما خبره نه منې لور به جیل کې اچوم زما خبره نه منې یا به کور چې جګړه جوړېږي څه به کوم وی زه خو اډر خپل واپس نهلم دا خو زما بېعزتي را یو وزیر صاحب ډېر هوښیار وی صاحب زه د یو چل ښیم ته خامخا دا سرو کالي بندول غواړې وی یو نو که ته داسې وی چې کالي ما چوی نه بندېږي حکمت ورته وستئ وی دا اعلان وکړه چې کومه ښځه ښکلي نو اسم ولا الله حسن ورکړی دی خشته مخ خشته ساخت او خشته ډیزاین ولا خدای ورکړی دی د هغې کالو ته ساجد دی هغه دی نه اچوي او چې کومه بدرنګۍ نو خیر دی کا پې ځان ډولې کوي نو کالي دې واچوي ښځه ځان ته بدرنګه چاته وایي هره یوه وایي چې د جنت حوره غوزې یم هره یو وایي چې ښایسته غوزې وایي ښایسته ښځه به نه چې پابندي شوه او چې کومه بدرنګه دې ډولي نو په کالو ځان ډولې کې هغه دې واچوي بس ټولو کالي پرېښودل ښځه وایي چې زه بدرنګه یم هغه اډر چاله وکړه چې چا چولي دا بدرنګه ګوره که برابر نه ده که ګوره داسې ده ټولو کالي پرېښودل دې ته حکمت وایي د دین دعوت هم چې چاله ورکې د حکمت مطابق به ورکې دین کې مداهنت په نه کې ګورئ د حکمت دا معنا نه ده چې حق نه بیانوه د حکمت دا معنا ده چې حق پټوه دې ته مداهنت فی الدین وایي دا بیا ګناه ده حق به نه پټوي حق به بیانوې یو سړی عقیده خرابه ده ویلی شي ورته یو سړی عمل خراب دی اخلاق خراب دی خود طریقه یعنی اصل دین کې با اس قسمه گنجائش نه پرېږدی به بیانې اصل دین او اصل د شریعت احکام ابا لازما بیانې خو د هغې دپاره چې کومه طریقه تا ته الله پرېښې ده چې طریقه وله ته ګوره نو هغه طریقه کې ورسره داسې چل وکړه چې پښتانه وایي نه سیخ وسوځي او نه کباب بس دی معنا شو دا د حکمت معنا شو مارم مړ شي الله ټایم ماته نه شي نو ابراهیم علیه السلام څونه ښکلې خبره کوي اوس چې کوم عالم کوم انسان قرآن ښایي دا هم د پیغمبر په مشن دی او چې کوم بیا حکمت ښایي نو څوک حکمت نه سنت مخلي ما ووایي ستاسو د پوهې دپاره اسانه خبره مې وکړه ګورې دې کې مونږ طالبانو ته ډېرې اوږدې خبرې کوو ویزکیهم او داسې پیغمبر الله پیدا که چې د دې خلقو دننه باطن صفا کړي تزکیه د باطن عقیدې سره هم تزکیه د باطن راځي پټ شی دی او اخلاق علم الاخلاق یا د تصوف کې دا زمونږ نیکان صالحان بزرگان خلقو ته ذکرونه اذکار کوي دې سره هم باطن صفا کېږي زړه سره بالکل رسول الله مبارک فرمایي چې د زړه زنګ کېږي او د زړه صفایي د الله په ذکر کوي څنګه به چې غواړي قرآن به لولي ایتونه به لولي ابه خلک به پې پیږي په قرآن حکمت به ښایي او ورسره به د خلکو د دننه زړه او د باطن د دماغو صفایي به راولي دا کار چې څوک کوي دا د رسول الله مبارک په مشن او په طریقه روان بیت الله جوړ شو داسې بیت الله جوړ شو چکر یې تېو طواف یې تېو که چې د هغې دوه دروازې وې او دواړه ځمکې سره پیوس وې په یو به خلک ننوتل په بل به وتل چت پې نو داسې بیت الله جوړ چت پې نو د ابراهیم علیه السلام دغه بیت الله چې اسماعیل علیه السلام جوړ په قرآن شریف کې الله د دې ذکر کړی دی دا څه موده و د هغې نه پس دا روان شو زمانه تېرېږي خامخا هغه زمانه کې اوس سیمټ هم نو ماربل هم نه وې
او دا وادي دی یو خوا غر دی بل خوا غر د غرونو منځ کې چې سیلاب راشي په دې به راته نو بیا روان شو. نو بیا یو قوم د عمالقه هغوی جوړ کړه. د هغې نه پس بیا جرهم قبیله و هغوی جوړ کړه. د هغې نه پس بیا بله قبیله و قصی هغې جوړ کړه. د هغې نه پس بیا قریشو جوړ او قریشو چې کله جوړو نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نو نبوت نو ملو شوی. تاریخ ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت په بیان کې تاسو ته ویلی دی درته نه وی. صرف دومره ویم چې هغې کله جوړو نو په حجر اسود جګړه جوړه شوه. د یو قوم مشر وی زه به اکدم، د بل قوم مشر وی زه به اکدم، د بل قوم مشر وی زه به اکدم. دومره جګړه جوړه شوه چې یو بل پسې پام سیدل او هغې چې به قسم خوړه نو سخت قسم به یې دو چې وینه به یې راوړه په هغې کې به یې لاس ومنډل. د هر قوم مشر وینه راوړه په لوښي کې او لاس یې پکې ومنډه. دې کې به دې ته اشاره وه چې ما په وینه کې لاس دا دې ګنده کړی دی، وینې به تویم خپلې ما پردی یم خو دا کار به کوم. لوی جنګ جوړ شو. اخره کې بعد مشران هغې ویې ګورې جګړه مه کوئ. نو یو زه اکدم زه وی ښه سار وختي دی چې جومات ته څوک راغی اختیار به هغه له بس فیصله په دې شو. نو څوکیداران یې کېنول نو سار وختي لومبې جومات ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی. لا پیغمبري نه ده میله نه د حضور پاک به خلکو ډېر قدر کو خیال به یې ساته. ټولو چغې کړې جاء الامین جاء الامین. د نبوت نه مخکې به ورته خلکو امین وی امانتګر. ډېر خیال به یې خلکو ساته، ډېر قدر به یې کو. وی هغه امانتګر راغی نو حضور پاک دونه هوښیار و چې ټول مشران یې راغونډ کړل او یو څادر راوړی. نو څادر یې راوړه هغه یې په ځمکه خور کو نو په خپلو مبارکو لاس وی حجر اسود راواغېست او په څادر کې یې کېښود او سردارانو ته وی څادر پلو نه ونیسئ اوچت کې د ټولو به پکې څه وشي. نو ټولو ګوټونه او پلو نه ونیول، څادر یې اوچت که. نو چې اوچت یې که نو رسول الله مبارک هغه حجر اسود په خپلو مبارکو لاسو راواغېسته او په هغه مشرقي ګوټ کې یې کېښود. څونه هوښیاره فیصله ده. ټول خوشحاله شو، قسمونه هم خوړلي دي، بس اوچت هم که زمونږ پکې ایسه راله او دا کار الله د خپلې مبارک پیغمبر نه واغېست. نو حجر اسود د انسان د سر عمره تقریبا یو کاڼی او حدیثو کې راځي چې دا د کان اشد من اللبن، د سپیو نه تک سپینو، زیات د پیو نه سپینو. سودته خطایا بني آدم، د بني آدمو ګناهونو تور کړی دی. چې سړی ورته مخامخ ودرېږي او استلام ورته کوي نو ځان ته د ګناه راکاږي لکه مقناطیس یې ځان ته اوسپنه راکاږي. تر دې حده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویره دې حجر اسود به د قیامت په ورځ باندې سترګې نظر به پرې کوي، د ده بس ژبه خبرې به پرې کوي. او چې چا د استلام کړی دی په صحیح طریقه په حقه دا د خدای د رضا دپاره، د بوتانو په طریقه نه، د پیغمبر په نقش قدم، د هغه په ښودلې شوې طریقه، نو دا حجر اسود به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې هغه له سفارش او ګوی به کوي. او یو حدیث کې راځي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض، چې دا حجر اسود په مخ د ځمکه داسې دی، په دې ځمکه کې داسې فرض که لکه د خدای لاس چې پروت وي. د خدای خدای زمونږ په شان لاسونه نشته دی چې زمونږ په شان پنځه ګوتې وي، خو د الله شان سره چې څنګه مناسب وي هغسې به وي. خو دا یو تشبیه ورکوي، یعنی دا یو مثال ورکوي چې لکه حجر اسود د دې لاس یوړو داسې زړه کې راوه لکه چې ما رب العالمین له لاس یوړه، چې دا مې ښکل که لکه چې د پروردګار لاس مبارک مې ښکل کړی وي. دې وجې نه زه خلکو ته ویم هلته خلک زور لګوي په حجر اسود په ښکلولو باندې. یو بیړه یو ټیلې ښځې د سړو نه مخکې کېږي او سړي د ښځو نه مخکې کېږي. دومره زور لګوي چې ګناه پکې د خلکو نه قسم په خدای وشي. ځکه چې ټیل کې او بل مسلمان له دیکه ورکې ضرر دی. لا ضرر ولا ضرر بل مسلمان ته به ضرر نه رسې. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، په جبه او په لاس به مسلمان ته ضرر نه رسې. نو یو خو مسلمان ته ضرر. نمبر 1. نمبر 2 ښځې بیا پکې راشي. هغه ښځې م زور لګوي. ته خپله سوچ وکړه چې په یو ځای باندې ښځې او سړي ګډ وي او یو ځای له ځان رسوي، یو به سره جنګېږي او که نه جنګېږي. بلکل د ښځې او سړي وجود
داسې جفت یو بل سره وجنګېږي، جفت یو بل سره داسې جفت قسم دی زه درته نشم ویلی بې ادبي دې معافي حیا رالره یو بل سره جفت دا وجودونه جنګېدلي. ښځه هم زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسو او سړی هم زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسو. د ښځې نه لوپټال ته پروتې سر ویښتې ببري او چې ګیره شي چغې وباسي بیا ښځې داسې چغې وباسي داسې چغې ځینې مخته چا درته وایي چې اوس راځه دې منځه بیا نه ورتلی شي او نه ورتلی شي چې ښځه خو کمزوری شی هم دی نو چغې وباسي. یو ډېر لوی عالم نوم یې درته نه عالم وفات شوی دی، ډېر لوی شیخ الحدیث و، ډېر لوی مفسر و، ډېر لوی عالم، تاسو ټول پیژنئ خو زه نوم د داسې دا خلک وفات شوی دی. ما ته وی مولانا دلته راشه وی کور والا یادول وی د پلانکي مور راته وی چې حجر اسود را باندې ښکل کړه. وی مې چې ګوره ښځو له ښکلول او وی چې نه زه راغلی مو زه به دا تا حجر اسود به مې نه ښکل کړی او زم به مجبوره شو داسې چل به کوو خو ما پسې راځه چې سړو سره مو نه لګي او حجر اسود هم پکې ښکل کړي. وی دیکې مې ډېرې ووالی خوا دې خوا ځان مې ور ورسو او دا مې ځان نه ور مخکې کړه خو ډېر زیات خولې را نو دی او حجر اسود ته مې دا سر ولی ونیو پاک هغه داسې له سپینو زرو کاسه کې بند و مګر چې عمالقو یو وخت یې حمله کړې وه نو ټوکلی شوی هم دی ټوکلی دی هغه ځان یې اوږده قصه ده نو داسې د سپینو زرو یو کاسه غوندې جوړه کړې ده نو هغې کاسه کې دننه دا حجر اسود دی نو سړی چې هغه سپینو زرو کاسه کې دا صفت دی که لاس خولمي نو پې ښویږي نه غاړه ونیسي او سر ور دننه کړي نو سر پکې ګیریږي نه خولو دی په داسې طریقې جوړ کړی چې شونډې هماغه د حجر اسود مبارک هغه کاڼو ته وررسېږي او په مشکله وی سر مې راواغېست هغې لوسه په ډېر تکلیف او په کاسه کې مې ور دننه کړه وی بیا چې راوتو چې راوځي ځان نه مسله ده راوتل په ډېر بې تکلیفي هغه د بیت الله ویښ نه وختو سره زور ورکې راوځې به ځان سره پنځه شپږ کې د پسې رواغه ولاړ یې غم لرې لاړ شي وی په ډېر تکلیف مې دا ځان راوویسته مې چې زه دې ښکل کو سپېش او کار خو ځان مې راوویست چې بلډینګ ته شپې رالو ماسخوتن مانځه نه پس نو ما خو بیا حجر اسود خو ښکل کړی وم مې څنګه خوند یې درکړه حجر اسود دې ښکل کړه که نه وی ما کوم دی ښکل کړه وخ خدایا وی په کنځلو شم ستا هغه داسې کړي ما له دې بیخ ویس خولې ور ورسولې سر مې د لونې په کاسه کې مې ور دننه کړه او بیا دې م ښکل نه کړه زه دې برباد کړم او سر مې د لونې ور دننه مې کړه او بیا دې م ښکل نه کړه وی ما ته وی چې زه خو دې پرېښودم بله ښځه دې ونیو او سر دې ولا ور دننه کړه ما غوره د چغې وویلې چې ما زه دې پرېښوم هلته دې بله ونیو او سر دې ور دننه یا خدایه دا لوبې م پکې کوي بشیر جانه تا ښکل کړی دی وی زه په خپله حجر اسود یې مارې ښکلی څنګه که ته خو بده خدای دا فضل کړی دی د رسول الله مبارک د مدحې او د نعتونو په برکت باندې ولې بشیر جان خوښ دی د پیغمبر مبارک د مدح او د نعتونو د برکت نه بې دا فضل خدای وکړو په غریبه غریبۍ کې په الله یو کس مهربانه که زما د ماما زوی دی هغه او خدای بیت الله له بوته عمره یې وکړه خدای د سترګو قدم راکړي چې روضې لپیزه د سترګو قدم راکړي ګورې ښه د سترګو نظر نه داسې کله کله بل شان وي لکه سترګو نظر چې څنګه یو ځای باندې تیز لګي دقسې قدم راکړي چې هغسې قدم کې جست اوخته او خدای پاک ور ورسي سړو ته جنت ګټل ګران دی او زنانو ته جنت ګټل ډېر په اسانه دی بس ټیک ده د حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وی زه طواف کوم خو بیمار یم وی توفی من ورای الناس وانت راکبه وی د خلکو نه شاته طواف وکړه په سورلی وکړه خیر او امهات المؤمنین بیبیانې وه چې کله بیت الله ته دننه ننوتېدې سړو سره یو ځای نه انتظار به وکړو چې سړي به راووتل بیا به ور دننه شي نو حجر اسود زه خلکو ته وایم چې لاول خو شریعت دا دی که چاته ضرر نی ښځو سره ټیل پیل نی نو ښکل کا او که نشي ښکلولی نو د لرې ځای نه لاس والا یو څه ښکل کا که دام ګرانئ نو د لرې ځای نه یو کونټی والا یو څه هغه ښکل کا که دام نی د لرې ځای نه لاسونه ورته مخامخ د استعلام شي لکې راوله لکه چې ما په حجر اسود د پاسه یې ښودلې وي نو چې دا څوک وکړي او د الله د رضا لپاره او په دین توحید باندې مشرک نی منافق نی نو قیامت پر ورځ دا حجر اسود به جبی او سترګې به یې دې انسان له به ګوی کوي
نو زم چې رسول الله مبارک فرمایي داسې ده لکه د خدای لاس داسې ده ګورې د ښکل چې د خدای لاس ښکل کې نو نسوار به پکې بیا چې سګرټ به پې بیا څکې چیلم به په دې خوله بیا څکې کنزل به پې بیا کې بدرت به پې بیا وې د خلکو مور خور به پې بیا کنځې بیا د دې خولې لږ احتیاط وکړه دا خوله پاکه شوه دا حجر اسود سره جنګېده د دې خوله لږ احتیاط وکړه د دې لږ خیال وساته هسې کنزل سپکه بده دا ګناه ده دا جرم دی نو حجر اسود پکې کېښود طواف هم دغه دی نه شروع کېږي او په دغه دی خلاصېږي نو چې کله بیت الله یې جوړاو نو قریشو ورسره دا چل وکړو چې دروازې اوچته کړه اوس د دروازې لاندې درشل دومره اوچته ده چې بنده لاس اوچت کي داسې یو ډیپه ده په هغه ډیپه چې ودرېږي او بیا هم لاس اوچت کې زه چې لاس اوچت کړم مثلا نو دا دغه د لاس دا پنجې ورته رسېږي دا ګوتې دا ورته رسېږي دونه لاندې درشل اوچته نو دوی ولې لاندې دروازه اوچته کړه د دې دا خوښ او مسلم شریف کې حدیث بخاري شریف کې شته چې څوک هم خوښ یې به داخله و چې څوک هم نه خوښ نه به داخله او چې ځمکې سره پیوسي نو بیا خو نږدې ډېر سړی ور دننه کېدی شي او دروازه یې مولا یوه کړه قریش او حلال مال ورسره کم و نو حتویم د بیت الله حصه د هغې ته بار کړه لږ نږدې دی حتویم هغې ته بار دا چل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه پس عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه په بیت الله شریف کې د خلافت او د بادشاه دعوا چې د بادشاه دعوا وکړه عبدالله ابن زبیر نو د عایشې صدیقې نه یو حدیث یې اورېدلی و د حضرت عایشې صدیقې نه معلومات اخیستل ترور وه د مور خور یې وه د بیبي اسما وی ترور د بیت الله متعلق درته حضور پاک مبارک څه فرمایلی وی رسول الله مبارک ما ته فرمایلی و چې زړه مې غواړي چې بیت الله کې 3 قسمه ترمیمات وکړم خو یریږم دا قوم نوې د کفر نه راغلي مسلمانان شو یریږم ړلی سره نشي وی به چې زموږ د پلار نیکه دین یې هم ختم کړه او د پلار نیکه هغه بیت الله هم راله جوړ روانوي نو په دې یریږم یعنې 3 ترمیمات مې له غواړي یو دا ترمیم چې دا وسپړم او دا دروازه د ځمکې ویښ سره یو ځای کړم اوس وله پوړی راوړي نو په پوړو ورته ودري بادشاهان او دا چې څوک ورنه په هغې ورنه دروازه به ویښ لا یوسم او دویم دا چې 2 دروازې به کم په یو به خلک وردننه کېږي په بل به وځي چې بیړه نه جوړې او دریم دا چې حتویم یې بار پرېښې دا او پکې را دننه کړم دا د بیت الله حصه ده دا 3 ترمیمات مې له غواړي ابراهیم علیه السلام په دغه طریقه جوړ کړی عبدالله ابن زبیر وی ښه رسول الله مبارک داسې فرمایلی دی بیا نو بس خو د مکې باچا بیت الله وسپړه او چې څنګه یې وسپړه نو همقسې که 2 دروازې یې کړې یو مشرقي طرف ته یو مغربي طرف او دواړه یې ځمکې سره پیوست کړې حتویم هم پکې را دننه کړ حتویم او بلې دا ترمیم پکې وکړه چې څه ورته وایي دروازې هم 2 کړې دروازې ځمکې سره پیوست هم کړې او حتویم را دننه دا 3 ترمیمات یې وکړو بیا د عبدالملک ابن مروان زمانه د یزید نه پس نو عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف راولېږه او په عبدالله ابن زبیر حمله وکړه نو هغې شهید کړ نو چې شهید یې کړه نو عبدالملک ابن مروان ته حجاج غلطه خبره وکړه وی ګوره د پیغمبر علیه السلام د زمانې د قریشو هغه بیت الله هم روان کړی دی څنګه چل وکړم واپس یې په هغه طریقه جوړ کړم نو عبدالملک ابن مروان او بالکل یې جوړ نو حجاج ابن یوسف هغه بیت الله شریف روان کړ او قریشو چې په کومه طریقه جوړ کړو په هغه طریقه که دا اوس څنګه دی بیا وله دروازه یوه کړه اوچته یې کړه حتویم هم ترې بار وویست بیا څه موده پس عبدالملک ابن مروان حج ته راغی نو بیت الله یې وکتل نو چا ورته وی چې یو غلطي دنه شوې ده عبدالله ابن زبیر چې بیت الله جوړ کړی نو په خپل خواهش یې نو کړی هغه ته خپل ترور عایشې صدیقې فرمایلو چې دا د پیغمبر علیه السلام ارمان داسې دی په دې ارمان تللی دی نو د حضور پاک د ارمان مطابق یې جوړ کړی نو ګوره تا حجاج ابن یوسف ته وایي نو واپس ترې روان کړه د جاهلیت خلکو چې څنګه جوړ کړی هغسې دی کړه نو تاریخ لیکي چې عبدالملک ابن مروان تر مرګه پورې په دې خپله فیصله ستومان
وی دا رانه غلطي شوې ده او بیا د علماو نه تپوس وکړو دی واپس پړمه او چې څنګه حضور پاک ارمانو په هغه طریقې جوړومه علما ورته وی نه بس ګوتې وله اوس موړه باقي بیت الله مخ پړه بیا هارون الرشید د عبدالملک ابن مروان چې جوړ کړ هغې نه پس بیا هارون الرشید امام مالک صاحب نه تپوس کړی وی که دې خوښوي دا بیت الله شریف سپړو نو د حضور پاک مبارک چې څنګه ارمانو هغسې جوړوم نو امام مالک صاحب ورته مشوره ورنه کړه وی نه د بیت الله نه لوبې مه جوړوئ یو بادشاه به جوړی یو شان نو بل بادشاه د هغه نه پس به راضي به وایي چې دغه بادشاه غلط جوړ کړی زه بل شان جوړوم نو بل به بل شان یو به د یو د لاس وراني بل د بل د بیت الله چې کوم عظمت او وقار او روب او دبدبه د خلکو په زړه کې دا به ختمه شي د لوبو یو تماشه به ترې جوړه شي نو بیا هغه پرېښود نو بیا په سن 1630 عیسوي کې 1630 1413 عیسوي کې د ترکو یو بادشاه سلطان مراد هغه بیا بیت الله شریف روان کړ نو چې څنګه عبدالملک ابن مروان او حجاج جوړ کړی د حضور پاک مبارک په زمانه کې یې څنګه جوړ شو په هغه طریقې جوړ کړ خو لږ تجدیدات سخت یې وله مضبوطې کړې ګټې یې وله مضبوطې کړې دروازې یې وله مضبوطه کړه ناوه مبارک یې وله مضبوطه کړه کار یې پکې وکړ نو د شاعر د زمانې پورې خو دغه د حجاج ابن یوسف او د عبدالله ابن زبیر والو د شاعر د زمانې نه پس دا بل ځل جوړ شوی اوس بیت الله شریف د ځمکې نه تقریبا 1400 نه واله 1500 میټرو پورې اوچت دی د 1400 نه لږ زیات دی او د 1500 میټرو نه کم او دوه دیوالونه یې 11 میټره دی څه سنټي میټر د پاسه او دوه دیوالونه 12 میټره دي څه سنټي میټر د پاسه او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن چې هغه کومه ستن لګولې وه هغه اوس هم د مکې مکرمې په میوزیم کې دا چې کوم کې دا نوادرات پراته دي په هغې کې پراته عجیبګر هغې کې ما لیدې ده اوس هم پکې ستن پراته زړې ناوې پکې پرتې دي د بیت الله شریف زړې دروازې پکې پرتې دي د غلاف ټوکړې پکې پرتې دي او د زړې زمانې ګړۍ پکې پرتې دي چې هغې به په کومه طریقه ګړۍ جوړه کړې او منځونه به یې پرې کول د مقام ابراهیم چې کوم ویښونه او زاړه پکې پراته دي دا په عجیبګر کې پراته دي د رابطې اسلامیه دفتر نه لږ مخکې چې کوم ځای غلاف مبارک جوړېږي هغې سره دیوان په دیوان دا عجیبګر خلک ځي ون تماشې خلک کوي نو دا بیت الله شریف اوس د سعودي حکومت هم پکې ډېر کار کړی دی دوی پکې دننه دویم چت جوړ کړی او دننه یې شین تیل پکې لګولی او 3 ستنې دي پکې او دننه یې پکې دروازه کړې د بره چت ته پې خلک خیږي او کال په کال ونه غلاف بدلوي او وینځي یې د ګلاب او په اوبو باندې او په خوشبویو باندې صفا کوي او دروازه باندې سره زر لګولی دي او غلاف مبارک باندې چې کوم لیکل کړي دي بعضې لیکل نو د سرو زرو په تارې لیکل کړي دي او ناوه مبارک یې هم د سرو زرو نه جوړه کړې او پشتیانې یې ورته جوړې کړي بهر کې زما وروڼو دروازې مبارک سره خوا کې یو ځای هغې ته مقام جبریل وایي اوس هغه ځای کې ټیلونه په پشتۍ لګېدلې دا هغه ځای چې جبریل علیه السلام راکوز شو او حضور پاک مبارک ته د معراج نه پس 10 منځونه کړي 15 منځونه په لومبو وختونو کې او 15 منځونه په آخري وختونو دا بیت الله شریف زمونږ د دین مرکز دی وروڼو د دین مونږ چې څومره منځونه کوو د مونږ دلته چې ولاړ یو مونږ څه وایو مخ مې د کعبې شریفې په طرف ده مخ مې د کعبې شریف په لور هر ځای کې چې ولاړ قصدن به د بیت الله نه بل طرف ته سینه نه اړئ او که د بیت الله نه د بل طرف ته سینه واړو لمونځ دې فاسد شو ختم شو البته یو سړی په سفر کې وي او د نفلو کې بیت الله ته مخ نم کې نفل منځ کوي نو خیر دی هغې کې گنجایش شته حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام مبارک به په سفر کې نفل په سورلی کول او چې کوم خوا به یې مخ او په ساروي به یې کول نو سجده به یې ښکته کول او رکوع به یې د هغې نه لږه بره وه یعنې رکوع به یې لږه ښکته وه او سجده د هغې نه ښکته او چې کله به د فرضو وخت راغی نو هغې له په ځمکه کوشو نو بیت الله شریف ته به یې مخ کړې نو فرض به بیا په ځمکه کول
نو یو خدا ده چې زمونږ د ټولو مسلمانانو یو دینی مرکز دی رونو، مونږ چې مونځ کوو هغې ته مخکې. بل د حج تعلق دی ورسره، حج بل ځای نه کېږي. د عمرې تعلق دی ورسره، عمره بل ځای نه کېږي. د طواف تعلق دی ورسره، طواف بل ځای نه کېږي. او نور هم پکې ډېرې نښې دي. د دعا د قبلېدو ځای دی، حجر اسود ته مخامخ چې بنده ودرېږي الله دعا قبلوي. ملتظم سره چې څوک ودرېږي الله دعا قبلوي. د ناوې مبارکې لاندې چې څوک ودرېږي حدبیم کې دعا د قبلېدو ځای دی. بیت الله سره مخ جنګول او لاس جنګول دا هم په شریعت کې ثابت دی، الله پې خوشحالېږي. الله ورته مبارک ویلی د برکت دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین. برکت خو خیر ته میلی کېږي، ډېر لوی خیر دی پکې. که څوک ورته ګوري هغه له ثواب، که څوک د تاویږي هغه له ثواب، که څوک ورته مونځ کوي هغه له ثواب. داسې بیت الله خدای جوړ کو چې فرق د غریب او د خانې پکې نه دی کړی، چې عمره او حج کې که غریب دی او که خان دی، دوه د کفن څادرې باچ دواړه به یو شان تاویږي. بغیر د ضرورت نه په سورلی ته نشي تاویدی، چې ضرورت یې نو په سورلی به تاویږي. غریبانان هم حجر اسود ښکلی او مالداران یې هم ښکلی. هلته ټول ایک صف میں کړی ہو گئے محمود و ایاز. هلته بیا ټول یو شی، نه کوئی بند رہا اور نه کوئی بند نواز، یو شی به. شکر دی د مارونو دا ښکلې قبله چې د فرشتو نه واله ابراهیم علیه السلام پورې، ابراهیم علیه السلام د حضور پاک مبارک پورې دا خشته بیت الله او قبله دا هغې دین قبله ده چې مونږ په کوم دین باندې یو. الحمدلله د اسلام عیسد قسم دی مسلمانی دا د خدای لوی نعمت دی چې مونږ له الله راکړی. د مارونو مسلمانی اسلام و ایمان یوازې د دین نوم نه دی ګورئ چې مونږ وایو هم مسلمان ہے او هر یو سړی وي میں آپ سے بہتر مسلمان ہو، زه ستا نه ښه مسلمان یم. مسلماني د الله او د رسول په تابعدارۍ کې ده. مسلماني په دې کې نه ده چې د ځان به ښه وي او د بل به سپکه وي، د ځان به ښه وي او بل ته به کنځل کې، د بل به سپکه وي. دا خطرناک مرض دی. نن سبا زموږ ولیانو کې دا مرض پروت، کنځل یو بل ته کوي. زموږ طالبان د نظریې او د فکر اختلاف یو مور کندي او بل د بل مور کندي، یو د یو ښځه کندي او د بل په دې فیسبوکونو په دې موبایلو باندې تما واسطې څوک کمولی ښکلې اخلاق استعمالوي، ګنده اخلاق مې استعمال. اختلاف د نظریې او د سوچ په خپل ځای دی. که په ښه سوچ باندې چې یو بل سره په مسایلو کې اختلاف وي، دواړو له به خدای اجر ورکوي. نو کنځل او سپکې او مور کنځل موږ ملیان او طالبان خو پکار چې خلکو ته ښه عقل وښایي، خلکو ته ښه اخلاق وښایي. نو بیا راپورې خلک خاندي هغه په فیسبوک باندې چې کله راځي او په موبایل کې نو خلک خاندي وي دا ملیان دي، دا اخلاق دی. موږ به ښه اخلاق استعمالو نو بل ته واله وایو چې زه په خپله کنځل کوم بل ته ویلی شم چې کنځل ګناه، زه په خپله د بل مور کنځم بل ته ویلی شم چې پردی مور مه کنځه. ملیان او طالبانو او عوام ټولو دوستانو له پکار دی چې د ښو اخلاقو حضور پاک په ډیوټۍ کې یو ډیوټي وسیوزه کې هم دا ډیوټي ده چې د خلکو اخلاق خشته که. وایستو لاتمم مکارم الاخلاق، ښه خوی رونو ښه خوی استعمال کې، خشته خوی. یو بل پسې سپکې او کنځل او بدې ردې قسم دی دا د حضور پاک بدي شو. دا د مسلمان نښه نه ده. مسلمان بخیره پخنی، فاحش بنی، لعان بنی، فاحش بنی. دا د مسلمان صفت نه دی، دا خو د کافر او د منافقینو صفت دی. دا د ابراهیم علیه السلام د بیت الله د تعمیر متعلق یو څو خبرې ورو همې درته بیان او د ابراهیم علیه السلام متعلق څه بعضې ضروري د دې میاشتې ذوالحجې په مناسبت اب انشاءالله العزیز که موقع وه نو بله جمعه به درته بیان کړم. دعا وکړئ یا الله هغه ښکلی دین چې موږ له تا راکړی دی د ابراهیم علیه السلام په لاره او د پیغمبرانو په لاره او زموږ ښکلي مبارک پیغمبر بیا موږ له خوښ کړی دی چې هغه اسلام دین دی. خدای په دې دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی.